Hi, my name is Kamran from Kamran's English Insight. Today I am going to be talking about something really important, like some crucial words and meaning with example sentences in Pashto. نن به مونږه د اهم words meaning په حواله سره خبره کوو. زمونږه اتم نمبر یونټ دی د vocabulary په حواله سره. مونږ د vocabulary series شروع کړی دی، د اهم vocabulary series هم شروع کړی دی. د هغه vocabulary کومه چې ډیر ضرورت لري، کومه چې روزمره بنیاد سره ویل کېږي، د هغه vocabulary series هم شروع کړی دی او د هغه نه بغیر انګلیش نشي، د هغه نه بغیر انګلیش نه ویل کېږي، د هغه vocabulary series هم شروع کړی دی. ویډیو شروع کوو، ستاسو قیمتي ټایم نه خرابوم، خو د دغه قیمتي ټایم نه تاسو موږ له 8 منټه راکړئ. 8 منټس کې به تاسو ډېر څه یاد کړئ، اهم ورډز به یاد کړئ، د هغه معنی به یاد کړئ، سره د اگزامپل به یاد کړئ. لیټس ګیټ سټارټډ. فرست ورډ زموږ سره راسره دی، اولنی الفاظ وایز. وایز د وایز مطلب دی عقلمند. فار ایگزامپل The crow is a wise bird. The crow is a wise bird. قارغه چې کومه دی دا یو ډېر هوښیاره مرغۍ ده. The crow is a wise bird. قارغه ډېر هوښیاره مرغۍ ده. بل ورډ دی زموږ سره weather. د weather مطلب دی موسم. د weather څه مطلب دی؟ موسم. For example, the weather is getting cold bit by bit. موسم په مزه مزه یخیږي. The weather is getting cold bit by bit. موسم په مزه مزه یخیږي. بل ورډ دی زموږ سره opposite. opposite د opposite مطلب دی خفه کېدل. د opposite څه مطلب دی؟ خفه کېدل. For example, why do you get upset so easily? Why do you get upset so easily? ته ولې دومره زر خفه کېږي؟ چې ته چاته وایې چې ته ولې دومره زر خفه کېږي، په انګلیش لینګویج کې به څنګه وایې؟ Why do you get upset so easily? ته ولې دومره زر خفه کېږي، ته ولې دومره زر ناراضه کېږي. بل ورډ دی زموږ سره voice. voice voice مطلب دی غږ یا اواز. غږ یا اواز ته ویل کېږي voice. For example, I can't hear your voice. I can't hear your voice. زه ستا اواز صحیح نه اورم. I can't hear your voice. یا زه ستا اواز نه اورم. return. return مطلب دی واپسی کول. یو چیز واپس کول، تا یو چیز واغستو او بیرته واپس کې، هغه ته هم ریټرن ویلی کېږي. یا یو څوک یو ځای ته لاړ شي او بیرته واپسي کوي، هغه ته هم ریټرن ویلی کېږي. ریټرن څه ته ویلی کېږي؟ واپسي کول. فار ایگزامپل I was so happy to return home. I was so happy to return home. وایي زه ډېر خوشحاله وم. I was so happy to return home. زه ډېر خوشحاله وم چې کور ته راتللم. نو ریټرن څه مطلب به دی دلته؟ واپسي کول. چې وایي زه کور ته راتللم نو وایي زه ډېر خوشحاله وم. I was so happy to return home. For example, ته یو موبایل دی اغوستی دی او هغه موبایل ستا خوښ نه دی، ته یې بیرته واپس کې، نو ته په انګلیش لینګویج کې څنګه دوکاندار ته وایې چې ته دا موبایل زما واپس کا؟ داسې به وایې I want you to please return this phone. وایي زه غواړم چې دا موبایل ته واپس کړي. د سنټنس څه مطلب دی؟ زه غواړم چې دا موبایل ته بیرته واپس کړي. نو په انګلیش لینګویج کې به څنګه وایې I want you to please return this phone. زه غواړم چې دا موبایل تا ته واپس کړم، دا موبایل واپس واله. بل ورډ دی زموږ سره reach. reach د reach مطلب دی رسیدل، یو ځای ته رسیدل. فار ایگزامپل I reached home. زه کور ته راورسېدلم. I reached home. زه کور ته راورسېدلم. فار ایگزامپل they have reached. they have reached. هغوی را رسېدلی دي. they have reached. هغوی را رسېدلی دي. یا بل ایگزامپل وایي finally I reached to my destination. finally I reached to my destination. وایي اخر هم زه خپل منزل ته ورسېدلم. اخر هم زه خپل منزل ته ورسېدلم. په انګلیش لینګویج کې به څنګه وایې finally I reached to my destination. اخر هم زه خپل منزل ته ورسېدلم. pet. pet د pet مطلب دی پالتو ځناور.
پټ هغه ځناورو ته ویلی کیږي کم ځناور چې په کور کې ساتلی کیږي هغه ته ویلی کیږي پیټ پیټ کم ځناورو ته ویلی کیږي کم چې په کور کې ساتلی کیږي فار ایگزامپل I love to have pets I love to have pets مطلب یې څه دی چې زه د پالتو ځناورو سره ډېره مینه لرم پالتو ځناور د کور چې کوم ځناور دی انډیویجول انډیویجول ویلی کیږي یو شخص ته انډیویجول څه ته ویلی کیږي یو شخص ته ویلی کیږي فار ایگزامپل His father is an affluent individual His father is an affluent individual د هغه پلار یو مالدار ترین کس دی یو مالدار شخص دی د هغه پلار چې دی مالدار دی په لنډ الفاظو کې His father is an affluent individual affluent ویلی کیږي مالداره ته امیر ته ګوسټ ویلی کیږي پیري ته ګوسټ څه ته ویلی کیږي ګوسټ ویلی کیږي پیري ته فار ایگزامپل I haven't seen any ghost yet I haven't یا I have not seen any ghost yet وی ما تر اوسه پورې یو پیری هم نه دی لیدلی I have not seen any ghost yet ما تر اوسه پورې یو پیری هم نه دی لیدلی فرایټ ویلی کیږي یریدلي ته ویریدلي ته څه ویلی کیږي فرایټ ویلی کیږي فار ایگزامپل I got frightened too much at that time I got frightened too much at that time وی زه په هغه ټایم کې ډېر زیات ویریدلم د سنټنس څه مطلب دی چې زه په هغه ټایم کې ډېر زیات ویریدلم په انګلیش لینګویج کې به څنګه وی چې ته چاته وایې چې زه په هغه ټایم کې ډېر زیات ویریدلم نو په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی کیږي I got frightened too much at that time زه په هغه ټایم کې ډېر ویریدلم پالو مطلب دی تعقیبول یو کس پالو کول فار ایگزامپل څوک یو څه کوي ته هغه شانته کې دغه ته ویلی کیږي پالو فار ایگزامپل پالو اور ایلډرز وی خپل مشران پالو کوي پیس مطلب دی مخ پیس مخ ته ویلی کیږي او د دې بل مطلب هم دا دی د یو څیز سره مخ کیدل د یو څه سره مخ کیدل دې ته هم پیس ویلی کیږي فار ایگزامپل If you don't face challenges you won't be success If you don't face challenges you won't be success د سنټنس مطلب دی وی که ته د مشکلاتو سره مخ نشولي نو ته به کامیاب نشي ته کامیاب نه یې که ته د مشکلاتو سره مخ نشولي نو ته کامیاب نشي جوړېدلی ته به کامیاب نه یې د سنټنس دا مطلب دی اسکیپ مطلب دی تښتېدل د اسکیپ څه مطلب دی تښتېدل فار ایگزامپل The parrot escaped from the cage The parrot escaped from the cage وی طوطي د پرنجې نه وتښتېدو The parrot escaped from the cage طوطي د پرنجې نه وتښتېدو ډسټنس ویلی کیږي فاصلې ته ډسټنس څه ته ویلی کیږي فاصلې ته فار ایگزامپل What is the distance from your home to school What is the distance from your home to school وی ستاسو د کور نه سکول ته څومره فاصله ده د سنټنس څه مطلب دی ستاسو د کور نه سکول ته څومره فاصله ده څومره ډسټنس دی What is the distance from your home to school سنټنس دغه مطلب دی بل دی ډسټنټ یو موږ آلریډي ډسکس کو ډسټنس یو ډسټنس دی ډسټنس ویلی کیږي فاصلې ته یو ډسټنټ دی دا ویلی کیږي لرې ته ډسټنټ د یو دی په اخره کې سی ای او د بل ورډ دی این ټي نو دا ډسټنټ چې کوم دی دا لرې ته ویلی کیږي او ډسټنس ویلی کیږي فاصلې ته فار ایگزامپل He came here from a distant place He came here from a distant place وی هغه دلته د ډېر لرې ځای نه راغلی هغه دلته د ډېر لرې ځای نه راغلی He came here from a distant place choice ویلی کیږي خوښې ته انتخاب کولې ته choice څه ته ویلی کیږي تبې ته په لنډ الفاظو کې تبې ته
خوښې ته انتخاب کولو ته ویل کېږي choice. For example, it's your choice. It's your choice. وایي دا ستا خوښه ده، دا ستا طبع ده. یا it's my choice. دا زما طبع ده، دا زما خوښه ده. cause مطلب دی وجه یا سبب جوړېدل. cause څه مطلب دی؟ وجه یا سبب جوړېدل. For example, smoking cause cancer. Smoking cause cancer. وایي نشه چې کومه ده یا سګرټ څښل چې کوم دي دا کینسر جوړوي. کینسر. advantage ویلی کېږي فایدې ته. For example, it has no advantage. په دې کې څه فایده نشته. it has no advantage. په دې کې څه فایده نشته، دا څه فایده نه لري. بل ورډ دی ډومیسټک ویلی کېږي کورني ارڅه ته. یو ویلډ دی یا وایلډ، یو وایلډ دی یو ډومیسټک دی. وایلډ ویلی کېږي ځنګلي ته. وایلډ څه ته ویلی کېږي؟ ځنګلي ته. او ډومیسټک ویلی کېږي کورني ته. فار ایگزامپل a domestic hen یوه کورنۍ چرګه. a domestic hen یوه کورنۍ چرګه. a domestic cat یو کورنۍ پیشو، هغه پیشو کوم چې په کور کې ساتلی کېږي. او وایلډ ځنګلي ته ویلی کېږي. فار ایگزامپل a wild hen یوه ځنګلي چرګه او وایلډ کیټ یو ځنګلي پیشو. وایلډ څه ته ویلی کېږي؟ ځنګلي ته ویلی کېږي. بل ورډ دی ویزیبل مطلب دی ښکاره. ویزیبل څه مطلب دی؟ ښکاره. فار ایگزامپل the stars are visible at night but invisible at the daylight. The stars are visible at night but invisible at the daylight. سنټنس مطلب دی چې ستوري په شپه کې ښکاري، په شپه کې ویزیبلي، خو په ورځ کې نه ښکاري، په ورځ کې انویزیبلي نه ښکاري. سنټنس دا مطلب دی.